هلکان تباه شوي د دې خطرناکې ګناه د وجې د هلکانو سیسټم ختم. یو بچی دو بچی راوړي بس نور ختم. هم چېرته په ډېر تکلیف او په ډېره خوارۍ او په ډېرو داروګانو. دې سره د انسان د وجود قوت ختم. د مارونو نن زمون کشر کل ګورې په دې څیز کې مبتلا دی، خفه کېږي ما. نن کشران هلکان دا په سیلونو چې یو بل سره چکرې لګوي او بار په هوټلونو کې شپې کوي، په خدای د پې یېرېږم چې دا په دې ګناه کې چې ته مبتلا نه شي. او نن ډېر کشر کل ما ته پته ده، ما ته راتلل کوي، ما ته راتلل کوي. نن ډېر کشر کل په دې ګناه کې مبتلا دی او تباه دي چې سبا وعدو کوي بس بیا وایي په ما چا څه کړي بیمار. او بیا ښځې ته څه وایي؟ ښځې ته وایي دا په ما چا څه کړي دي، نو چې بار یم ټیکې یم خو چې کوټې ته راننوځم نو بس بیا کار رانه کېږي. په ما چا څه کړي د اوسه نه بار ټیکې او نه دن نه ټیکې. دروغ وایي ښځې ته. ښځه غریبه خو پته نه لګي، نو ښځه م وایي چې زما خاوند ټیک دی، شینه زمری دی، خو دن نه ګیدړ دی. بې ادبي دې معافي، خو دا خبره مې خولې له راله امینه. بار زما خاوند ټیکي، ته دې بار څه خبرې چې ټیکي؟ خدای درته وایي ټیکې یم که خو چې دن نه راشم نو بیا د کار نه یم، بیا بېکاره یم. دا ختم. دا د رګونه سوځېدلي دي، دې ختم. دله واده نه و پکار. دې ښځې سره ظلم کوي، ښځې سره زیاتې کوي. دې به ډېر داروګانو کې، په داروګانو به دې یو 5-6 میاشتې ټیک شي بس ختم. بیا به ښځې سره رو رو خور هېڅ بند نه. دا ولې؟ دا دې ګناهونو والې دي. الله چې کوم شی منع کړي د مارونو بې ادبي دې معافي. لږ حقیقت ته وایم، لږ حقیقت ته وایم. ولې چې دا ګناه ختمه شي او دا فتنه ختمه شي. دا کشر کل زمونږ بچي دي، زمونږ اولاد دي. څنګه خپل اولاد ته نصیحت کې زما دام بچي دي، زما دام اولاد دي، د هغوی ته به نصیحت کوم، سخته به م ورته وایم. بعد د حیا خبره به م ورته کوم چې دا پوه شي په دې څیز باندې چې بچې د خدای دپاره دې ګناه نه ځان ساتئ، مه کوئ دا ګناه.